السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول ملګري به ښه وي، جوړ به یم. نو ملګرو، نن درته ښایو چې یو هلک له پیرۍ سره واده کړی دی. دا ویډیو نن درته ښایم چې څنګه د پیرۍ سره اشنا شو، څه ډول یې واده ورسره وکړ او څه ډول کولی شو پیرۍ پر ځان مینې کړو. نو دغه ویډیو درته ښایو. مخکې له دې چې ویډیو به پلی کړو، نو هغه ملګرو چې زموږ یوټیوب چینل یې نه وي سبسکرایب کړی، همداسې باید زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او له ښایسته ویډیوګانو دې خوند واخلي. وایي یو مصري هلک له پیرۍ سره واده وکړ. دا کیسه په 1995 لمریز کال کې چې د 1980 زیږېدو کال له اپریل میاشتې سره سمون خوري پېښه شوه. او دې پېښې په مصر او ګاونډیانو کې یو شور ځواک راپورته کړ، چې دا بیا یو وتلی لیکونکي استاد اسماعیل په خپل کتاب انسان او اشتباهي جین کې راونغاړله. نوموړی داسې کاږي: یو سړی چې نوم یې عبدالعزیز مسلم شدید او 33 کاله عمر یې درلود، ځان یې په ابوکهاب نوماوه. له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای شو او د سویس کانال په شدیده جګړه کې د ملا تیر ټپي شو، او دا ټپي کېدل یې د دې لامل شول چې نوموړی فلج شي. ده د جګړې ډګر پرېښود او خپل کلي ته ستون شو، څو له خپل مور او پلار سره پاتې عمر تېر کړي. په هماغه شپه چې نوموړی ډېر غمځپلی په خپله خونه کې پروت و، ناڅاپه یوه ښځه یې ولیده چې سپینې جامې یې اغوستې وې او سر یې په بل سپین ټوکر پیچلی و. پر سپین دیوال راڅرګنده شوه. نوموړي ګمان کوه چې هسې سترګو به یې کوم انځور جوړ کړی وي. خو په بله شپه همغه مېرمنه بیا راغله او دا ځل یې ځان په انساني شکل مجسم کړی و او د ابوکهاب بسترې ته ورنږدې شو او ویې ویل: ای ځوانه، نوم مې حاجت دی او باوري یم چې ستا د فلج ناروغي درملنه کړای شم، خو یو شرط لرم چې هغه دا دی چې زما له لور سره به واده کوې. ابوکهاب ځواب ورنه کړ، ځکه تلوار او وحشت له نوموړي د ویلو ژبه اخیستې وه او نوموړی یې په خولو کې ډوب کړی و. ښځې بیا خپله خبره تکرار او پسې وغځوله چې زه د پیرۍ له ذاته مسلمانه یم او ستاسو په څېر د فلج انسانانو مرستې ته لیواله یم. په همدې ټکو ویلو سره نوموړي له کړکۍ نه درکه شوه. ابوکهاب دا پېښه چاته تکرار نه کړه او وېرېده چې څوک یې پرې لیوني ګمان ونه کړي. په بله شپه پیرۍ مېرمن حاجت راغله او بیا یې خپله خبره تکرار کړه، خو ابوکهاب ونه توانېده چې پرېکنده ځواب ورکړي. بله شپه بیا راغله، ویې ویل چې یوازینۍ زما لور ده چې ته سره نیکمرغه کېدی شي او تاسې له خپله رنځه پورته کولی شي. ابوکهاب وخت وغوښت چې په دې اړه به فکر وکړي. وروسته یې دروازه او کړکۍ بند کړې چې ویې لیدل حاجت او لور یې په دیواله خونې ته رادننه شول او نوموړي ته راغلل او تر سهاره ورسره کېناستل. په هماغه شپه چې ابوکهاب جینۍ ته وکتل، دنګې ونې، سپین رنګ او سره ننګو یې خوند ورکړ او د اها کلمه یې وکاروله او ورته ویل چې ستاسې شرط ماته قبول دی. حاجت د واده تیاري ونیو او په بله شپه له ډول، سورني او موسیقي سره واده ترسره شو. په بله ورځ چې ابوکهاب ته د مور او پلار او وروڼو ورپام شو، ګوري چې نوموړی روغ رمټ دی او په خپلو پښو درومي. خوښ شول، خو ابوکهاب د دې پېښې داستان چاته ونه وایه. د خوښۍ تر ډېر عمر ونه کړ، ځکه ابوکهاب عادت کړه وړه توپیر وموند. هغه په خپله خونه کې کېناسته او له ضرورته پرته بهر نه راووت. خپلې ټولې اړتیاوې یې همالته په خونه کې پوره کولې، لکه ډوډۍ، خوراک، د خونې ځانګړی تشناب او داسې نور. د وروڼو یې ورپام شو چې په خونه کې هېڅوک نه ښکاري او دی غږېږي او فکر یې کوه چې خپل عقل یې له لاسه ورکړی دی او هغه له خپلې ناوې سره په خوند او مزو کې و. نو ملګرو، دا و مطلب چې یو هلک له پیرۍ سره واده کړی و. نو تاسو څه فکر کوئ؟ خپل فکر مو راته په کمنټ کې پرېږدئ. نو زموږ چینل هرومرو در سره سبسکرایب کړئ تر څو له ښایسته او خوندورو مطالبو ځانونه خبر کړئ. تر بیا ښې شپې.